बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर्स, तेर क्लास के मूँ पोलर ऑप्शन बांधे कार कड़ो टूल्स पोलर ऑप्शंस څومره रिलेटेड कमांड्स सो هغه مونږ ون بای ون ډسکس کړو. نن راځو کنټرول پینل ته او په دې کې یو بل اپلیټ سٹارټ کوو. ډیوایس مینیجر مونږ ډسکس کوو. ډیوایس مینیجر پسې مونږ وروسته فولډر آپشن ویلې او نن به راځو ماوس به سٹارټ کوو. ماوس اپلیټ به ډسکس کوو چې په موس کې مونږ سره بټنز دي، پوینټرز دي، پوینټر آپشنز دي، ویل دي، هارډویر دی. راځو نن به ون بای ون ماوس ډسکس کړو چې د کې کوم آپشن دي په د باندې خبرې کوو. برادرز، ماوس مونږ د رن لارې هم اوپن کولی شو. د کیبورډ څخه څه پریس کومونږه وینډوز کی پلس آر. چې کله وینډوز کی پلس آر پریس کوو مونږ سره دغه رن کمانډ راځي. په دې کې به څه ولیکو مین ډاټ سی پی ایل. چې کله مین ډاټ سی پی ایل مونږ ولیکو برادرز مونږ سره اتوماتیکلی څنګه کېږي رن کمانډ راځي. نو د رن کمانډ د اوپن کولو طریقه داسې ده برادرز چې کله مونږ وغواړو رن کمانډ وبخښئ چې کله مونږ وغواړو ماوس پوینټر د رن کمانډ لارې اوپن کړو نو وینډوز کی پلس آر به پریس کړو چې مونږ سره څه راشي رن کمانډ راشي. په دې کې موږ څه ولیکو مین ډاټ سی پی ایل. مین ډاټ سی پی ایل چې کله دا ولیکو برادرز موږ سره به څه راشي اتوماتیکلی رن کمانډ راشي. داسې چې دا راغله د کې به ولیکو مین ډاټ سی پی ایل او موږ سره به د ماوس پوینټرز چې کوم کمانډس دي هغه به راشي. داسې راځو بټنز ټیپ ته. بټنز به د خیره بیا ماوس پوینټرز وایو. دا دوه ټیپس مونږ ډسکس کوو په بل لیکچر کې. پوینټر آپشنز، ویل، هارډویر دا به بل لیکچر کې ډسکس کوو. بټنز ته راځو برادرز. بټنز کې موږ سره څه کمانډس دي چې لومړی د موږ سره بټن کنفیګریشن، سویچ پرایمري اینڈ سیکنډري بټنز. برادرز که تاسو فکر وکړئ چې کله مونږ رائټ کلیک پریس کوو نو دا بټن چې کله پریس کوو موږ سره رائټ کلیک راځي، پاپ اپ مینو پې راځي. داسې دا کمانډس آپشنز که موږ وغواړو دغه د رائټ کلیک آپشن چې کوم هغه د رائټ کلیک بټن چې کوم کار دی کوم ټاسک دی فنکشن دی هغه لیفټ کلیک ته ورکړو، د لیفټ رائټ ته ورکړو. بعضې خلک دي دا ماوس په چپ لاس هینډل کوي نو هغه لپاره به مجبور یو چې موږ دغه د رائټ کلیک چې کوم ټاسک دی دا لیفټ ته ورکړو، د لیفټ رائټ ته ورکړو. بس دا چک ماران کوم برادرز او بیا راشم اپلای کوم. نو اوس که زه په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک پریس کوم برادرز، رائټ کلیک ما سره پاپ اپ مینیو نه راځي. مجبور یم چې زه اوس څه وکړم لیفټ کلیک پریس کوم تر څو ما سره کوم پاپ اپ مینیو اپیر شي. نو د مقصد دا دی برادرز چې کله مونږه د رائټ کلیک چې کوم هغه ټاسک لیفټ ته ورکوو د لیفټ رائټ ته ورکوو. صحیح ده. نو سویچ پرایمري اینڈ سیکنډري بټنز باندې مونږ چیک کوو، کلیک اخلو. که دا چک مار آن وسي نو په رائټ کلیک به پاپ اپ مینیو نه راځي. بیا تاسو لیفټ کلیک پریس کوئ تاسو سره به پاپ اپ مینیو راځي. همدارنګه ټول ټاسک به چینج کیږي. صحیح ده. نو چې کله دا آن کې تاسو او بیا اپلای کې برادرز تاسې نو د رائټ کلیک ټاسک موږ څه کړه لیفټ ته ورکړه او اوس موږ سره برادرز څنګه کیږي رائټ کلیک سره څه په ډیسکټاپ نه راځي. که لیفټ کلیک پریس کوم ما سره پاپ اپ مینیو ایچ اینډ ایوریثینګ راځي. نو راځو اگین دلته موږ سره څه نور آپشنز دي. ډبل کلیک سپیډ ده. ډبل کلیک سپیډ کې موږ سره څه وایي برادرز ډبل کلیک د فولډر ټو ټیسټ یور سیټینګ if the folder does not open or close by using a slower setting. د څه مقصد دی سلو او فاست. ګورئ برادرز د دې مقصد دا نه دی چې ته به تاسو سره به چې کله ډبل کلیک کوې تاسو سره به دغه کېږي څه ورته وایي دا فولډر په چټکۍ سره خلاصېږي. تاسو سره د کلیک خبره کوي برادرز. ډبل کلیک سپیډ اټ مینز دیټ چې کله ته دا فاسټ واخلې څومره چې فاسټ کی دا کلیکونه به ته اوس تیز کې داسې که یو کلیک وکړي او لږ وروسته بل کې به تاسو سره دا فایل نه اوپن کېږي برادرز. نو زه به دا مجبور یم چې دا کمپیوټر باندې کلیک نه دی ډبل کلیک زر زر وکړم. داسې که چېرې زه دا سلو داسې انتخاب کوم اپلای کوم اوس به زه راشم د کمپیوټر ته یو کلیک پریس کوم پسې بل کلیک پریس کوم ما سره څه کېږي کمپیوټر اوپن کېږي. او که چېرته زه دا فاسټ واخلم
او بیا اپلای کوم اوس راشم یو کلیک وهم لږ وروسته بل کلیک کوم ما سره بیا دا کمپیوټر نو اوپن کیږي. ډبل کلیک سپیډ نه مقصد دا دی برادرز چې کله تاسو دا سلو واخلئ نو تک کلیک یو وکړي یو لږ وروسته بل وکړي تاسو سره څه کېږي برادرز ګورئ یو کلیک او ورپسې بل کلیک تاسو سره دا فایل اوپن کیږي او دا به مونږ همیشه لپاره داسې نارمل کې ساتو. ډبل کلیک سپیډ که چېرته فرسټ واخلو نو کلیک به مونږ تیز کوو داسې او که سلو واخلو یو کلیک کوو بیا ورپسې لږ وروسته بل کلیک اخلو. راځو کلیک لاک ته راځو. ټرن آن کلیک لاک دا څه لپاره استعمالېږي برادرز؟ که تاسو فکر وکړئ زه دا یو آیکن یو ځای نه بل ځای ته موف کوم داسې اوکې برادرز نو ډبل کلیک سپیډ خبره م کوله. سلو فاسټ مقصد دا دی چې کله زه یو فولډر اوپن کوم که زه چېرته سلو واخلم او اپلای کوم نو اوس که زه یو کلیک واخلم او پسې بل کلیک کوم ما سره بس شی کېږي دا کمپیوټر اوپن کېږي. فرست نه څه مقصد دی چې زه به دا کلیکونه زر زر داسې پرس کوم بیا ما سره څنګه کېږي یو فایل یو فولډر به ما سره څنګه کېږي بیا اوپن کېږي لکه لوک لایک دیس. که زه یو کلیک واخلم بیا لږ وروسته بل کلیک واخلم ما سره فایل نه اوپن کېږي. نو دا موږ همیشه لپاره نارمل کې ساتو. دنه وروسته موږ سره یو بل آپشن دی څه لیکلی دي ټرن آن کلیک لاک. برادرز دا څه لپاره استعمالېږي که زه غواړم کمپیوټر دې داسې دې ځای ته موف کوم کورل ډرا فایل دلته موف کوم زه وایم چې کله یو فایل موف کوم د یو ځای نه بل ځای ته دغه آیکن دې د کرسر پورې ونښلي نو زه به دا چیک مار آن کم دی ته او راوشم سیټینګس ته په دې کې شارټ لانګ دی زه یم چې څنګه دا کرسر دی آیکن سره ټچ شي هغه دې سره څنګه شي اټیچ شي داسې زه به دا اپلای کوم برادرز بیا به اوکې کوم. اوس به راشو برادرز زه غواړم د آیکن د یو ځای نه بل ځای ته موف کوم صحیح ده نو زه به دې باندې کلیک واخلم نو ګوري دا کرسر ماوس نه که تاسو لا سیستم کې اوس دا کرسر څنګه دی د ماوس پوینټر په نښه دی دا زما دلته په کار دی ریسایکل بین مې دې ځای کې په کار دی. دا هغه وخت کېږي چې کله تاسو د ماوس پراپرټیز ته راشئ او دا چیک مار آن کړئ نو په تاسو سره به دا آیکن څه کېږي اټومیټیکلی د کرسر پورې داسې نښلي. جس کم ټو برادرز راشئ د بل ټیپ ته راشئ پوینټرز څه ته ویل کېږي برادرز دس از کالډ دا ماوس چې زه موف کوم دلته څه ویل کېږي کرسر ورته ویل کېږي. دلته مونږ پوینټرز هم ویلی شو. سکیم ته راځو په دې کې مونږ سره دا د بای ډیفالټ د وینډوز څخه چې کوم هغه کرسرز دي ورسره اټومیټیک راغلي. یو څوک وایي دا کرسر زما نه خوښېږي نو دلته به راشم میګنیفاید باندې کلیک واخله وګورئ برادرز دا کرسر ما سره اټومیټیکلی چینج شو. راځم بل یو واخلم او اپلای کوم نو ما سره به اټومیټیکلی کرسر څنګه کېږي داسې چینج کېږي. ښه دلته یو سیف ایز دی او بل ډیلیټ دی. که مونږ براوز ته راشو برادرز یو کرسر ما د انټرنیټ څخه راواغېسته په کوم فایل کې کرسر سټریک اینای یا سی یو آر په دې فایل کې دې راوړو او ته غواړې ځان سره سیف کړي نو هغه به راځي ته به انتخاب کړي او سیفس ته به راشي یو خاص نوم به ورته ورکړي اوکې به کړي چې کله فیوچر کې ته دوباره کرسر غواړې راولي دلته به تا سره دغه کرسر نوم راغلی اوسي په هغه به کلیک اخلي او اپلای کوي به اټومیټیکلی تا سره راځي او که غواړې چې هغه مکمل ختم کړي نو ډیلیټ باندې بیا کلیک اخلي. برادرز لاندې وګورئ که زه دا میګنیفاید سیسټم سکیم واخلم داسې د دې کسټمایزیشن دی دا د ټول خصوصیات دي. ګورئ چې کله مونږ یو څه سلیکټ کوو داسې به اوسي چې کله دا هیلپ خواته ځي داسې سایټ شکل کې به راځي چې کله بیکګراوند کې اوسي یا بیزي شي نو دا شکل به غوره کوي صحیح ده یا یو لینک ته ورځو د هینډ په شکل کې به راځي مونږ سره دا د کرسر خصوصیات دي. که زه راشم بل یو انتخاب کوم د مثال په ډول سره دا یو انتخاب کرسر چینج شو ما سره که نه صحیح کسټمایز کې د فیچرز وګورئ کریکټرسټکس کوم دي ما سره برادرز د خصوصیات بیزي کوم شکل کې دا اوس دا یو شکل کې ده مونږ سره صحیح ده دا د خصوصیات دي مونږ سره. ښه راځو مونږ سره بل آپشن دی لاندې یو څو کمانډس نور دغه وایو انیبل پوینټر شیډو ده او الاو تیمز ټو چینج موس پوینټرز. انیبل پوینټر شیډو برادرز تاسو راشي دا میګنیفاید سکیم به زه داسې انتخاب کوم داسې د دې ماوس شات عادي غوندې شیډو ده که تاسو فکر وکړئ معمولي غوندې شیډو مونږ سره ښکاري سیوری دی دا چیک مارک به زه ایسته کړم اپلای به کړم اوس دا کرسر وګورئ د شاته سوری نشته دی که بیا دا چیک مارک آن کړي او اپلای کړي د کرسر شاته معمولي غوندې ښه تاسو که ورته فکر وکړئ یو سوری ښکاري دا که تاسو غواړئ انیبل کړئ یا یې ډسیبل کړئ نو داسې څخه کولی شي. کلیر ده. راځو بل آپشن دی مونږ سره الاو تیمز ټو چینج ماوس پوینټرز دا کرسر ما داسې انتخاب کړ دا شکل مې ورته انتخاب کړ خو دا چیک مارک آن دی د وخت کې زه رایټ کلیک اخلم پرسنلایز ته راځم او دا د کمپیوټر بیکګراوند چینج کوم
लुक लाइक दिस, दा शक्ल में ورته انتخاب को, दा थीम्स में ورته انتخاب को. بیکګراوند مې د کمپیوټر چینج کو او کرسر هم ورسره چینج شو. زه وایم نه داسې مه کوه، پرسنلایز ته به راشو، را به شو چینج موس پوینټرز دیز نه هم راتلی شي. دا موږ دا درس که فکر وکړو د لیکچر 3 کې دا موږ ډسکس کړی او که داسې نه کوئ موس رن ته راشي مین ډاټ سی فیل ولیکئ، اټومیټیکلی تاسو سره د موس پراپرټیز راځي، پوینټرز ته به راشي الاو تیمز ټو چینج موس پوینټرز. یعنی چې کله زه بیکګراوند چینج کوم ورسره موس پوینټر هم چینج کوم. نه زه داسې کار وکړه موس پوینټر مې چینج کو او چې کله بیکګراوند چینج کوم برادرز کرسر دې نه چینج کېږي. دا چیک مارک به زه چې کوم ریموو کوم، داسې اپلای به کوم، اوکې به کوم. کرسر خو ما سره چینج شو برادرز. اوس راځو پرسنلایز ته بیکګراوند چینج کوو. اوس ګورو چې په کرسر باندې څه افیکټ څه انحصار ونه کړ. کرسر ما سره په دې حالت کې پاتې شو. راشي بیا اګین دوباره راځو رن کمانډ موس پوینټر پراپرټیز ته راځو. نو دا موږ سره څو برادرز د پوینټر سټیپس هغه ریلیټډ چې کوم آپشنز سو په د باندې موږ کار وکړو. یوز ډیفالټ څه کار کوي؟ بس دا کرسر دې حالت ته راوله ګورئ تاسو اپلای کوئ. دا هغه شکل دی، هغه شیپ دی کرسر چې بای ډیفالټ د وینډوز انسټالیشن سره راغلی. که تاسو دا یو انتخاب کړی اوسي یو څوک کوشن کوي ادي حالت د څنګه نو ورته راشه په د باندې کلیک واخلي یوز ډیفالټ باندې د ادي حالت دی. براوز کې بیا د کمپیوټر هغه خپل د وینډوز سره چې کوم کرسرز دي دا ورکې پراته دي. که تاسو د پین په شکل کې سره ولې وپانه کې داسې اپلای کې ګوري کرسر تاسو چینج شو. یوز ډیفالټ ادي حالت ته راشي. نو دا مو بټنز ټیب ډسکس کو ورسره څنګه کې پوینټرز ان شاء الله کمنګ لیکچر کې به د خیره پوینټرز آپشنز باندې کار کوو، ویل باندې به خبره کوو، هارډویر باندې به خبره کوو. تاسو درس وګورئ، لیکچر وګورئ، کوم ځای کې مشکل وسی کومنټ کې ولیکئ. ان شاء الله کمنګ لیکچر کې به تاسو بیا دغه ریسپانس درکړم. ډیره زیاته مننه. الله پامه.